फार्मासिस्ट की हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दो। फार्मासिस्ट की हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दो। फार्मासिस्ट के पर हमला करने वाले अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। یو 2 ورځې مخکې زموږ د سواد ډرګ انسپکټر ډاکټر نذیر احمد صاحب هغه چې دی نو دلته کې سریټ کړو او آی کې سټورونه سیل شي نو زموږ خو د هغې سره هیڅ قسمه څه واسطه نشته هغه ډرګ انسپکټر دی او دلته د خلکو سټورونه دي کاروبارونه دي څه چې قانوني هغه خلکو ته احتجاج هم حق دی خلکو ته هر دغه خپل حق حاصل دی د هغې مسله نو کمیس برادرۍ چې دی نو دوی د هړتال چې دی کال ورکو هغه کال چې دی نو چې دا ټول سواد کې به میډیکل سټوري بند دي چونکې دا د دې د یو وجود خلک دی د دې سره مختلف چا سره کیټګري بي ده چا سره سی ده چا سره رواجي لایسنس دی واحد چې کوم دلته د ملګري ناست دي د دې سره کیټګري اے ده او دا کوالیفاید فارماسیست دي نو مونږ دې ته دا ووایو چې یاره که دا زیاتی شوی دی که هر څه چل شوی دی خو مونږ خپل سټورونه نه بندوو مونږ ستاسو سره په دې کې چې دی زموږ سره هغوی تپوس هم زموږ نه دی کړی تاسو زموږ سره ملګرتیا وکړئ خو چونکې بیا هم مونږ د دې نه د سټورونو بندول نه مخکې د دې سره ملګرتیا وکړه او په دې کې مونږ پوره کوشش خپل رول ادا کړو چې مونږ روغه راولو که سټورونه بندېږي نو عام کمیونټي ته به ډېر غټ تکلیف وي که چاته هارټ اټیک وشي چېرته ډیلیوري کیسي نور ایمرجنسیز راشي که ډاکټر ډېر تکړی خو چې سټور بند نو هغه به دوایي کم ځای لي خدا نخواسته په دې کې به لاشونه ارتاو شي په دې وجه چې دی نو مونږ خپل ټول برادرۍ فارماسسټانو ته اپیل وکړو چې په ټول سواد کې تاسو خپل فارمیسیز کولای وساتئ زمونږ فارمیسي حسب روټین کولاوي وي مونږ د دې نه د ډرګ انسپکټر ملګرتیا کوله نه د دې احتجاجي مظاهرې حصه چې دی په دغه سهار باندې راغلو او زمونږ فارمیسیز هر ځای پسې وګرځېدل هغې له تھریټس ورکړل اول چې تاسو خپل فارمیسیانې بند کړئ بیا یې پراپیګنډې شروع کړي چې مونږ خو د ګرانۍ خلاف احتجاج کوو که د احتجاج د دوایانو د ګرانۍ خلاف وي خو د ټول نه مخکې او په دې کې مونږ ولاړو بیا د هغې نه بعد دوی داسې وکړل چې په دې هر څه باندې ونه شو او د دې هړتال ناکامه کېدو له تلو ځکه چې په خوازخیله کې هم فارمیسیز کولاوي په مټه کې هم کولاوي په بابوزۍ کې هم کولاوي لږ تعداد کې کولاوي خو کولاوي نو بیا دوی رالو په نشاط چوک کې زمونږ د ډاکټر اسحاق صاحب ناست دی د فارمیسي د فیملی کیر فارمیسي د هغې لی شیشې ماتې کړې هغه شیشې چې ماتې شوې نو بیا دوی دومره تکلیف ونه کړو چې اټلیست په هغه ورځ کې راشي او دته قدرې ووایي چې یاره زمونږ دا په غلطۍ ماتې شوي دي خلک مړي هم بخي خو دوی تش د خولې هغه دغه هم ونه کړو یو قسمه خندا یې دا وکړه چې که څوک هم فارمیسي یا سټور کولاوهي نو د هغې به دغه انجام وي مونږ د حکومتي وخت نه زمونږ دا خبره مونږ ستاسو نه دا سپورټ غواړو چې زمونږ دا خبره ورسوئ ځکه چې دلته ډېر خلکو ته دا نن هم دا احساس و چې دوی د ډرګ انسپکټر دپاره مظاهره کوي مونږ بالکل د ډرګ انسپکټر دپاره مظاهره نه کوو هغه خپل سرکاري افسر دی د هغه خپله ډیوټي ده که هغه ښه کوي که هغه بد کوي د هغې حکومت جوابدeh دی مونږ فارمسیست برادري چې یو مونږ د خپل حقوقو تحفظ خبره کوو د خپل مرګرتیا او د خپل کوالیفیکیشن د تحفظ خبره دلته کوو د هغې مظاهرې په ضد کې چې کوم تاوان وشو مونږ اے سی صاحب له هم لاړو مونږ ډي سی صاحب له هم لاړو او بیا مونږ رالو د فیملی کیر فارمیسي چې کوم خپل انتظامیه ده هغې په دې باندې په منګوره تاڼه کې رپورټ وکړو خو تا حال په هغې کې هیڅ قسمه نه ګرفتاري شوې ده چې د هغې نه پوچ ګوچو شي تا حال په هغې کې هیڅ قسمه ایکشن نه د ډي سي دپاره دا څه اګره نګري نه ده چې خلک به راځي او هغه به احتجاج کوي او د خپل مفادو دپاره به هغه د بل املاکو ته نقصان رسوي دا سټیټ دی دلته خلک دی دا د پښتو ملک دی خلک خپل رواج لري نو دلته چې دی خلک به مونږ د یو بل خیال به هم ساتو مونږ بیا هم چې دی تر ننه پورې د دې ډېر عزت کړی دی د دې د زماني کاروبارونه دي زمونږ مشران دي نه مونږ د دې کاروبار ختمول غواړو نه مونږ چې دی د دې په کاروبار کې مداخلت کول غواړو خو مونږ دا هم غواړو چې زمونږ حق دې څوک نه خوري که زمونږ حق څوک خوري نو مونږ به د هغې لپاره کوشش هم کوو مونږ به هغه په زور اخیستون کوشش کوو